الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قادی سلورم سپارہ کے دا سورہ آل عمران دا 135 136 یوسل 15 درشم یوسل شپږ درشم آی المبارکہ. قادی سلورم سپارہ کے دا سورہ آل عمران دا یوسل 15 درشم نمبر آیت اور پسی آیت. قادی مذکورہ آیاتنو کی دا متقین خلقو د پرهیزګارانو بندگانو نور صفات ذکر کړي. څه صفات د دې مخکې ذکر شونه صدت ذکر کړي. د دې صفات حاصل ده چې دا متقین هغه خلق دي والذین اذا فعلوا فاحشه چې کله د دینه ثبت کاروشي او ظلموا انفسهم یا په خپل ځان باندې ظلم وکي. دلته قرآن دو الفاظ ذکر کړي دي فاحشه او ظلم. د دې په باره کې علماو مختلف اقوال ذکر کړي. یو قول دا دی چې فاحشه کبیره او لوی ګناہوں ته ویل کېږي او ظلم چې دی هغه د فاحشینه چې ښکته ګنای صغایر او دغه رنګ واړه ګناہونه. دویم دا دی چې فاحشه چې دی هغه ګناه ته ویل کېږي چې داغي ضرر نور خلکو ته رسیږي لکه زنا شوله غیبت شو او دارنګي بے حیايي او بدکاری شوله. دا داسې ګناه او معصیت دی چې د دې اثر نسل ته رسیږي نسلونو پورې رواني او دغه رنګ ظلم هغه ګناه ته ویل کېږي چې داغي اثر د انسان د نفس او داغه د ذات پسې او شخص پسې محدودي. نو فاحشه دغه ګناه ته ویل کېږي. اگر که علما ویلي چې د فاحشه نه مراد بے حیايي ده بے ستري بے پردګي او دغه رنګ زنا غیبت او لواطت او د سنور عورت ښکارا کول بر بدن بربندول دا ټول په دې کې مراد دي. ادا ګناه ډېر ګناونه متضمن د ذکر قرآن کریم اکثر فاحشه ځان له مستقله ذکر کوي. نو دلته د سینوي کې چې متقین هغه خلک دي چې د دینه به بالکل اس ګناه نه کېږي بلکې قرآن کریم د متقینو دا صفت ذکر کړي داغه کسان دي وهم یترؤون السیئ بالحسنه چې دی بدی او ګناه په نیکی باندې دفقای او دارنګي حدیث کې مراغلی دی وتع الحسنه بالسیئه په ګناه په نیکی کوا. نو متقین هغه خلک دي چې کله د دینه فاحشه وشي فاحشه نه مراد غټه ګناه ده لوی ګناه چې داغه اثر بل ترسيږي لکه زنا شو لمنګ ویلي غیبت شو دغه رنګ لواطت شو او بے حیايي او بے ستري او بے پردګي شو لم دام کله ناکله د متقینو نکیږي. د دې اثر څنګه یغه ده چې لکه مثلا ته د یو چا سره خبرې کې او ناسه په خبرو کې سره ګرم شي هیڅ کله هغه په غور ورکی دارنګ هغه ته بد ردوي هغه ته کنځلې وکي دغه رنګ هغه ته د مور خور ول عیاذ بالله د کنځلې کول. نو داغه اثر بل تم ورسیږي. د دې د وجه نه به مؤمن چې دی نو په دسي زړه باندې یو بوجي یو وبالي کړه د زمانه ولې ذکر شو یا زنات یو شو ول عیاذ بالله. نو به دې داغه معافي او مغفرت او بخنه د الله نه غواړي او ظلم انفسهم یا ظلم کې په خپل ځان باندې. سوال دې ذکر ده چې ظلم خصوص ځان باندې نه کوي هر سړی ځان د ظلم نه بچ کوي. یو لیوانیم چې د ناغه ځان د ظلم نه بچ کوي چې په ما باندې څوک ظلمونه کوي هر چا خپل جان او ځان ډیر خوږي نو څنګه ځان باندې ظلم وکي. قرآن دا خبره ته څنګه ذکر کړي نه داغي جواب هغه ده چې اصل کې دا انسان دا نفس دی نو دا د سره امانت دی د رب العالمین. دیو جنا دا امانت دا بدن بنه خرابې دي خودکشیم ځکه حرام کړی دا. الله سبحانه و تعالی فرمایي لا تقتلوا انفسکم ځانونه مو وجنئ او دغه رنګ ولا تظلموا فيهن انفسکم په خپل ځانونو باندې په میشت عزتمندو کې ظلم مکوئ. نو کله چې یو انسان راولګيږي او هغه د خپل نفس او خپل بدن په ګناه کې استعمال کړي کم شي چې الله رب العالمین په د باندې بندیز او پابندی لګولې په دې حرام کړی دی د ایسه د خپل نفس او خپل بدن پاغي کې استعمال کړي
یا الله په د باندې کوم شی فرض کړو لازم کړی دی او پاغي کې دی هیڅ د خپل بدن استعمال نکي نه دا په ځان باندې چې کوم د ظلم کول دی د دې وجنه د هر ګناه او د هر معصیت وبال بم په انسان باندې راځي نه ګناه کول دا اصل کې ظلم دی په خپل ځان باندې نو ځکه دا قران دا تعبیر ذکر کړی دی والذین او دا کسان دی اذا فعلوا کل چې دیو کې فاحشتن سبح حیایم او دارنګ بدکارم او ظلموا انفسهم یاد ظلم کی فخلو دانونو باندې ذکر الله ندی یاد الله تعالی لرم یو کمزوري حدیث کې راغلی دی چې کله دا آیت نازل شو نو ابلیس ډیره چغي واللې او دغه رنګي په سر باندې خاورې بادولې نو دا کشرانو تراجم شو هغه ته ویل چې مشر بابا ولې جاړي ولې خپي ولې اوس پورې موږ به د انسانانو په ګناوونو باندې بهکندي کوله دوی موږ په ګناوونو باندې هلاک کړل اوس الله رب العالمین د سه آیت راولېګو او دغه رنګ الله د سه وینا نازله کړ چې زمونږ ته بیو کړل زمونږ ټوله خواري ضایع کړل هغه ته ویل کوم آیت دی نو دا آیت ورشي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله وی هر قسمه ګناه معافي چې زما نه وغواړي زه تمام کوم نو دې کشرانو ته ویلې ولته یو ګناه به تراو باسي چې به ګناه او دوی ته د ثواب کار ښکاره کیږي توبه به دي نه وباسي ځکه توبه خو خلک د ګناه نه وباسي او چاته چې یو عمل نیک ښکاره کیږي ناغې نه توبه نه وباسي نو بدعت یو تراویز کل په دین کې نوې نوې خبرې نوې نوې طریقې چې خلکو ته دین ښکاره کیږي ځکه بدعت څه ته ویل کیږي ما احدث فی الدین الامر لم يكن ثابتا من النبي ولا من الصحابه ولا من السلف په دین کې د یو طریقه د یو عقیده د یو عمل راایستل چې هغه د پیغمبر نه د صحابونو د سلفونو نه ثابت دي ته بدعت ویل کیږي حدیث کې راغلي البدعه شرک الشرک بدعت چې دی نو دا د شرک تسمه وندنه دی دا انسان مشرک کوي دا انسان شرک رسي نو دیو جنا است د شیطانانو د مسلمانانو ته بدعت راويستل سفیان ابن عیینه ویل دي چې البدعه احب الى الابلیس من المعصيه لان البدعه لا يثاب ولا يثاب عنهم وای ابلیس چې کوم دی شیطان ته د ګناه په مقابل کې بدعت ډیر خوخلي ځکه ګناګار د ګناه نه کله توبه وباسي لیکن مبتدی او بدعتي هغه د بدعت نه توبه نه وباسي همیشه د پر بدی کې اخته نو مسلمانانو ته بدعت هغه راويستل نو دی آیت ابلیس ډیر زور ور کړو او هغه راولي کېدو او سې ته بدعت هغه راایش کړ په دین کې والذین واکسان دي دا متقین اذا فعلوا فاحشه چکل کوي دی بدکاری د دې نه دا معلومی کی چې د متقین پرهیزګار انسان نم ګناه کیږي او وجه دا د چرته ګناه نه کې به د الله رب العالمین د صفات د عفو او د معافی اظهار باندې کېدلې د دې وجه نه الله رب العالمین ته هغه بندگان ډیر خوښ دي چې هغه نه ګناه کیږي قصدن نه کوي خو ته وشي په بشري تقاضا باندې په انساني تقاضا باندې ځکه انسان کې خواهش دي شهوت دي غفلت دي انسان باندې یې راځي کله چې د انسان شهوت راپور شي دی راپورته شي بالکل سرګي پتوري شي به دماغ عقل کار نه کوي ګناو کې روسو ته به کم دی هوش راشي لکه د آیاتونو د شان نزول په باره کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی چې کم د کجوري خرڅولې یو زنانه ته کجوري غسلین هغه تی ویلې اعتراضه ویل ما څه په دې کوټه کې د دینه خېسته کجوري دي چې هغه نه استلې صداغې نه غاړه واغسله هغه خپل اګل به څخه په پیغمبر دراله او ما غزان هلاکم د قرنګ روایتو کې راغلي دي دوه مرګري یو د ثقيف قبيله یو انصاریوم نه دا دواړه غونډینو نو پدې کې جکم دي دا یو غونډي س جهاد لولې کوم دی بل مرګري ول زبې د کور خیال ساتمه نیورز د کور ته داغي سودا وړل نو پدې کې داغي زنانه هغه چې کله الله سرابيست نو بزو سې کور ته ور داخل شو او داغه زنانه هغه تقبیل کو داغې نه چپ واغستله به څخه پوجي د مې سکارو کوم نو ابو بکر صدیق رحمه تعالی عمر د ناغیو ته چې ګوره د قاضي او به کم به د گوندی خزه تاول د شکار کړی دی تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم تراله سخفو او علما خزان هلاک کړي الله سبحانه و تعالی د آیاتونو راولېګل چې کار څومره ګناه ده نه وشي حدیث کې راغلي دی وما من عبد مؤمن اذا اذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي فيستغفر الله الا غفر الله له یو سره چې په صحیح طریقه باندې د سنت مطابق او د وکي او دوه رکعات منځو کې څومره ګناونه چې کړي الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي یو حدیث کې راغلی دی الله سبحانه و تعالی فرمایي من علم اني ذو قدرة على مغفرة الذنوب
د یو سړي چې دا یقین وي په رب العالمین باندې چې دا الله زما د ګناونو معاف کوونکی دی، نو دا په دې یقین سره د الله نه د خپل ګناونو معافي غواړي، نو الله وي زه ته ګناه معاف کوم ولا ابالي، او زما څه پروا نشته دی. الله باندې نه پریشر راځي، په الله باندې نه خجالت والی راځي. انسانان چې دي نه دا زړه تنګي دي، څومره نږدې ملګري دي، که د هغه په حق کې دوه درې ځل غلطي وکړله، دوه درې کرته نو بیا په څلورم ځل ته معافي نه کوي، روغه دسه نه کوي. او د الله سبحانه وتعالی داسې ناشنا فراخ رحم دی چې څومره ګناهونه کوي، خو لیکن چې په صدق دل سره د الله نه معافي غواړي، الله سبحانه وتعالی معاف کوي. الله یو بنده یو ستا ګناه ده او یو زما رحم دی، د دې دواړو مقابله ده. زه څه کوه یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا ابالي. اے د ادم بچای زه تکړه شکو دا ګناونه، زه دا ګناونه په ځمکه سکه اسمان ته راوخی جوه دا ټوله په ذات نه ډکه کا دومره ګناونه کدي وکړل او شرک دې نه کړي او زمانه دې معافیوخ ته الله رب العالمین دې ته معاف کومه، زما پروا نه راځي د الله په خدایي کې، د الله رب العالمین په کمال کې څه کمی نه راځي. دیو جن یو اثر کې راغلي دی وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین ویلو چې ما اقل حیاء من يطمع في جنتي بغیر عمل. هغه سړی څومره بے حیا دی او څومره کمقل دی چې جنت بغیر د خوارۍ نه غواړي. لکه موږ تاسو د دې باندې یقین دی چې الله رزق ورکوي، بیا ولې د اثار کې د مزدوري پسې راوځو، خو لکه خپل په بل باندې واړه وکنه بس چې الله رزق ورکوي. والله چې یو بیت الخلا یو لیټرین جوړه او په 2 لک او 3 لک خرچه پر راځي، په غیب سیمم ډیر کوشش کوي، ډیر مهنت مزدوري او دیړي به کې په دې ګرمۍ کې به د ځان نه خلو باسي، نو ال د دسماتي زی به جوړ شي، باتروم او لیټرین به جوړي، په غیب کې به ټوټه او بمبا هغه ولګيږي. نو جنت چې نو دم خواري غوړي. او دغه رنګي وکيف اجود برحمتي على ما يبخل بطاعتي، او زبد څنګه چې کوم دې سخا وکما په خپل رحم باندې پاغه چا باندې چې زما په طاعت باندې بخل کوي. یو سړی بخیل دی، زما عبادت او بندگی نه کوي، الله وی اگر که زما رحم ډیر فراخ دی خو نیو لور کوم. د دې وجنه شهر ابن حوشب یو عالم دی هغه ویلی دی طلب الجنه بلا عمل ذنب من الذنوب. یو سړی جنت غواړي خواري نه کوي، دام غواړي ګناه ده، ناشنا ګناه ده. و انتظار الشفاعه بلا سبب نوع من الغرور. یو سړی د پیغمبر د سفارش په تمه باندې ناست دی او داغه اطاعت او تابعداري نه کوي، دا دوکه شوی دی. د دې وجنه د آیت کې الله سبحانه و تعالی موږ له دعوت را کړی دی چې تاسو خواري کوئ، هر څومره ګناه چې د نوښول من امید کېږئ، الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي. کته نه په ورځ کې او یې کرته ګناه وشول، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هغه څوک چې د ګناه نه توبه وباسي نو دا د سیده ګویا کې دا ګناه کړي نه ده. حدیث کې راغلی چې یو سړی یو ځل ګناه وکړي او بیا د الله رب العالمین ته په صدق دل سره توبه وباسي، د زړه د قومینه به اراده نشته خو ګنټه باندې به ګناه وکړه، به توبه وستله، به وکړه تر دې پوري چې په ورځ کې او یې ګناونه او زر ګناونه وکړل، خو چې سم توبه وستله نو الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي. دا خو زمونږ د بوختانو خبرې دي چې لکه دا پلانې چې داسې توبه ډک دی او دا داسې دی، نه نه چې څومره ته ګناونه کوي په سي توبه وباسي الله سبحانه و تعالی معاف کوي، زنا معاف کوي، قتل معاف کوي، او دغه رنګ څومره معاصي او ګناونه شي دي. دا الله سبحانه و تعالی دا توبه ناشنا عبادت دی او سخت خوخ دی بندگان نه. الله ته د انسانانو د تملق د چاپلوسی او دغه رنګ چې کم دی د منت زاری هغه ته خوخ دی. امام ابن قیم ویلي دي کله ناکله یو سړی په ګناه باندې جنت ته لاړ شي، هلکه په ګناه باندې جنت ته څنګه لاړ شي؟ هغه د مثلا په ځوانۍ کې مخکې زنا کړې ده، اوس تر آیا د شي الله ته توبه وباسي وجاړي چې ولې مې دا ګناه کړې ده، بیا یو میش بعد ته بیا را یاد شي، بس دا مزان چې ملامت کوي او خجالت کوي، دا ملامتي او دا خجالت کواله دا د الله رب العالمین خوښي ته وګوره په دې باندې جنت ته داخلي. والذین ودا کسان دي اذا فعلوا کل چې دی کوي فاحشتن یو بحیاي او بدکاری درم او ظلمون کوم یادي ظلم کوي په خپل ځانونو باندې ذکر الله ندی یادي الله تعالی لرم. الله یادی من د الله عظمت، د الله عقاب، د الله رب العالمین فکر چې دا څکار می ولې وکړو. مؤمنان د الله نه یریږي د وجنه د عذاب الله په ځبان لفظ الله ذکر کړی دی.
بشر ابن حاتم ویلی دی چې من فکر فی عظمت الله عز وجل ما عصوه کچا د الله په عظمت کې سوچ کو اس کله به ګناونه کی خدا د الله عظمت نه پیژاندلې ذکر نه ادا کیږي فاستغفروا لذنوبهم فذي بغنا غواړي د خپل ګناونو و من يغفر الذنوب الا الله او څوک دی هغه څوک چې هغه ټول ګناونه معاف کی سوا د الله تعالی نه الله نه ما سوا بل څوک د کار نشي کوله ولم يسروا دي کلکواله همیشواله نه کوي علامه فعلوا فغنا باندې چې دې کړی وهم يعلمون او دې پويږي په دې باندې چې دوی د پر یو رب شته چې هغه تمام ګناونه معاف کوي دغه رنګ دې پويږي د دې ګناه په عظمت او د الله په عظمت باندې اولئک جزاؤهم مغفرة فذا کسان د دې بدلا مغفرت او بخنه ده من ربهم لطرفا د رب دینم وجناتن جنتون دې تجري چې بهيږي بم من تحت الانهار لاندې داغه نډیر شي نهرونه خالدین فیها ندی به همیشه پای کې همیشه د فر و نعم اجر العاملین او ډیر خدای ثواب د بدل د عمل کوونکو عامل چې دنو د مزدور ته ویل کېږي مقصد دا دی چې اسبم په دنیا کې ځان کړي نو جنت د پر خواري او ځان وکړو چې الله سبحانه و تعالی د جنت درکې الله